السلام علیکم پښتو شو چینل ته ډیر ښه راغلاست. د نن ورځې خبري ټولګه کې به وروستي مهم دقیق خبرونه راسره واورئ. تر وروستیو راسره پاتې شئ. لومړی بایډن امریکا له نوي او ستر ګواښ سره مخ ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپلو تضاد څرګندونو کې د امریکا په هکله په اندېښنا ښودلو سره ویلي چې امریکا له یوه نوي ګواښ سره مخ ده. یو امریکایي ان بی بی سی نیوز د جو بایډن د خبرو پر مهال چې په تالسا ښار کې یې یوې غونډې ته کړي ویلي امریکا د سپین پوستو د برتري طلبي له امله له ستر ګواښ سره مخ ده. د بایډن په وینا د سپین پوستو طلبي د ګواښ امریکا لپاره تل قاعده او داعش د امریکا لپاره ډیر خطرناک دی او د امریکا او امریکایانو راتلونکی ګواښي ځکه نو دوی ته پکار ده چې له دې بدې پدیدې سره مبارزه وکړي. د ملت صادقه همکاري وغوښته او زیاته کړه چې دولت به په پوځ او دولت په دننه دا ډول موضوعات په جدي ډول سره وڅېړي او اجازه به ورنه کړي. بل مهم خبر، ولې افغان ځواکونه طالبان ته تسلیمیږي؟ که څه هم د تیرو کالونو په پرتله د افغان ځواکونو ظرفیت ډیر شوی خو کمزوري رهبري د دې سبب شوي چې په ځینې مواردو کې دوی طالبانو ته تسلیم شي او دغه لړۍ تر اوسه پورې روانه ده. سرتیري د دې له وجې نه تسلیمیږي چې ګواکې د جګړې توان نه لري بلکې د امکاناتو نشتوالي، د مشرانو نه پاملرنه او د مخالفینو لخوا پراخ دروغجن تبلیغات د دې لامل ګرځي چې دوی وسله پر ځمکه کیږدي او وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. په دې کې شک نشته چې افغان ځواکونه تر خپله وسه جنګیږي. وجدان یې دا نه مني چې وسلوال مخالفینو ته تسلیم شي خو په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې امنیتي سرتیرو ته چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د امنیتي چارواکو نه پاملرنه د دې لامل ګرځي چې سرتیري د مخالفینو ته تسلیم شي. ځکه کله چې تجهیزات، خوراکي توکي او امکانات نه وي سرتیرو ته په خپله دا سوال پیدا کیږي چې دا ولې جنګیږي. دریم مهم خبر، څه توره به وکړي؟ د حکومت او طالبانو مذاکراتي غړي سبا سره مخ کیږي. وګدې ځنډې وروسته افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ خبرې بیا ځلې پیلېږي څو یوې هوکړې ته سره ورسیږي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاوی به د پنجشنبې په ورځ په دوحه کې سره ګوري او د سولې په ټپه ولاړې خبرې به بیا ځلې پیلېږي. سرچینو رسنۍ ته ویلي چې په دې خبرو کې به تر ټولو مخکې د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې کیږي او پاکستان د دغه خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې هڅې کړې دي. څلورم مهم خبر، شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو خونړی برید شوی. د شمالي وزیرستان په میرا علي سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو خونړی برید ترسره شوی چې په پایله کې 9 پوځیان وژل شوي دي او 6 نور سخت ټپیان دي. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید پرون مازدیګر رامنځته شوی. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو برید په داسې مهال کې ترسره کیږي چې له تېرو 2 اونیو راپدې خوا د همزوني سیمه اوسېدونکي په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ د یو کیمپ مخې ته د راټول شوي او د خپلو نیول شویو کسانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. بل مهم خبر داسې صالح سلګونه ماین ښودونکي به اعدام شي. د ولسمشر لومړی مراسل امیر الله صالح په خپله فیسبوک پاڼه باندې د کابل له 14 وروسته غبرګون ښودلی او ګواښ یې کړی چې ماین ښودونکي به اعدام کړي. د هغه په وینا سلګونه ماین ښودونکي د اعدام په انتظار په زندانونو کې شپې او ورځې تېروي. صالح په خپله لیکنه کې ویلي په تېرو 5 میاشتو کې له 850 زیات ماینونه خونسا شوي دي. د ده په وینا د دې ټولو عاملین چې نیول شوي دي د زندان تر میلو ساته د اعدام په انتظار شپې او ورځې تېروي او باید سزا وویني. صالح له خلکو غوښتي چې موټر ته تر ختلو وړاندې یو ځل بیا ښه پاملرنه وکړي. څو میاشتې وړاندې چې کله کابل کې د نامنوي فصل پیل شو امیر الله صالح د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د کابل د امنیت مسؤل وټاکل شو خو د هغه په ټاکل کېدلو نه یوازې چې پیښې کمې نه شوې بلکې نور هم زیاتې شوې. وروستی مهم خبر، د علي وزیر ضمانت ولې رد شو؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر چې اوس د کراچۍ یو زندان کې شپې او ورځې تېروي د ضمانت درخواست رد شوی. ویل کېږي چې په سیند کې یوې ځایي محکمې د نوموړي د ضمانت رد کړی. هغه کوښښ کوي چې په ضمانت سره خوشی او خپل کار مخ ته یوځي.
علي وزیر ته پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او 6 میاشتې مخکې پېښور کې ونیول شو او اوس د کراچۍ یو زندان کې شپې او ورځې تېروي. دا چې د علي وزیر ضمانت ولې رد شوی تر اوسه معلومات نشته، خو د هغه وکیل قادر خان په خپلو خبرو کې څرګنده کړي چې د نوموړي د ضمانت په رد کې د فشار یادونه او زیاته کړه چې په نورو قضیو کې دومره وخت نه ایستل کیږي. که غواړئ مهم دقیق په وخت خبرونه واورئ زموږ پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.